د پکتیا کرنې ریاست مسؤلان وایي تیر کال یې 22,000 بزګرانو ته ورکړل شویو تخمونو ښه پایله لرلې ده. د پکتیا کرنې رئیس په دې ولایت کې له بزګرانو څخه غواړي ترڅو د دغو تخمونو په پراختیا کې زیار وباسي. یو څه ځان ته وساتي، یو څه نورو ملګرو ته ورکړه. په دې خپله منطقه کې ترویج کړي، نو هغه یو خروار تخم چې هغه ترویج شي نو هغه تقریبا 100 کسو ته رسیږي. په درېیم کال باندې هغه بیا تقریبا هغه 80 کسو ته رسیږي. نو آینده کې به موږ تاسو حاصلات ډېر وي. نو غوښتنه مو له دهقانانو وروڼو څخه دا ده چې په دغه بخش کې کوشش وکړي. هاشمي وړاندې زیاتوي د دې تخمونو د څېړنې په موخه د اړوند وزارت سره یو ځای کار کوي او تر هغه وروسته یې د بزګرانو په واک کې ورکوي. چې په دغه بخش کې موږ څه رقم تخم باید په دې ولایت کې وکرل شي، په پکتیا کې وکرل شي، په قندوز کې وکرل شي، هغه تخمونه باید دې ولایت ته موږ ورسوو چې هغه ښه حاصل ورکړي. نو ان شاء الله اسلامي امارت ښه ورته متوجه ده. که څه هم بزګران د پکتیا کرنې ریاست لخوا ورکړل شویو اصلاح تخمونو له کښت څخه راضي دي، خو وایي باید د دغو تخمونو ویش دوی ته پر وخت ترسره شي. تخم ابر مالته کارل دغه تخمونه دا یک لمبر تخم ده، دغه نه راضي یو، خو موږ کوشش کوو شرکت هم مؤسساتو ته چې دغه نه پورته نور ښه تخمونه موږ ته راسي، نور ښه تخمونه راسي. دا توجه کوي کله چې موږ ته تخم توزیع کیږي په خپل وخت نه راته رسیږي. په داسې ډول دغه د منطقې آب و هوا ته باید کتنه وشي. موږ د مني تخم باید په میزان کې لاسته راوړو. د بزګرانو په وینا په یاد ولایت کې د تیر کال پرتله د غنمو حاصلات ښه شوي دي چې لامل یې د اصلاح شویو تخمونو ویش، پر وخت بارانونه او د ځمکې پر سر اوبو ډیروالی دی.